دغه دوه ویډیوګانې چې تاسو کوم ګورئ دلته په سکرین کې، نو که چیرته هر څوک دغه ماشوم او بل دغه ویډیو چې تاسو ګورئ دا هلک هر څوک چې پیژني نو هغوی کولی شي چې مستقیم ما سره رابطه وکړي. زه به دوی سره انشاءالله کومک به ورسره کوم، هم دغه ماشوم سره او هم دغه بل هلک سره. بله ورځ ویډیو ما وکتله، لومړی خو د دې ماشوم ویډیو چې ګوره هغه چې څوک دننه په افغانستان کې دي، ګورئ په پښو کې چپلکې هم نه لري، کالو ته یې وګوره په دغسې حالت کې، نو بیا هم هغسې مینه، نو هغسې عزت او قدرداني هغه ماشوموالي نه د دوی په زړونو کې شتون لري. نو واقعا دا یو افتخار خبر هم ده ټولو افغانانو دپاره چې دننه په افغانستان کې که چېرته څومره غربت ده، که چېرته څومره مشکلات دي، هر ډول مشکلاتو سره لاس و ګریوان یو موږ، بیا هم هغه والدینو ته زموږ هغه مینه، زموږ هغه عزت او قدرداني زموږ په زړونو کې شتون لري. هر هغه څوک چې که د دوی کورنۍ څوک پیژني نو کولی شي د هغوی تلیفون شماره وي، هر څه چې او ما سره یې شریک کړي. او بل هغه بله ویډیو چې تاسې ګورئ چې بله ورځ دغه ویډیو ما زما مخې ته راغله په ټیک ټاک کې، نو واقعا د دې ویډیو په لیدو سره زړه مې ورته بیخي څه مایده مایده شو، بېچاره چې داسې ناسته خلک تېرېږي، یو نفر داسې حیرانه ګوري، بل نفر ته داسې حیرانه ګوري. پوهېږم چې نن سبا افغانستان کې څومره مشکلات دي، نو دغه هلک که چېرته د افغانستان وي که د پاکستان وي ما ته فرق نه کوي، که د هر ځای وي، خو موږ د انسانیت قدرداني موږ کوو. خو د دې ویډیو چې ما وکتله نو بیچاره چې څومره داسې خلک تېرېږي دا ورته بیچاره ګوري، داسې حیران حیران ورته ګوري. نو پوهېږم چې واقعا نن سبا نه په پاکستان کې دغسې حالات پاتې دي چې خلک هلته که څوک یا تجارت وکړي، کوم څوک هلته که دوکانداري وکړي، کوم څوک هلته کوم که ریډۍ چلوي، که پلاسګاډۍ چلوي، دومره دوی ته شی نه پاتې کېږي چې دوی هلته یو 2 روپۍ وګټي، هغه پیسې راواخلي او کور دپاره یو چای او بوره یو د کور دپاره کوم سودا مودا واخلي. مشکلات ډېر زیات دي. خو انیویز که هر څوک پیژني دغه وړکی ماشوم او دغه هلک، نو کولی شي چې د دوی تلیفون شمارې ما سره شریک کړي، نو انشاءالله زه به د خپل وس په اندازې سره نو دغه دواړو سره به زه کومک کوم. مننه.